السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې زنانې دا لستوڼي کوچني جوړوي، تقریبا دا مړوند یې لڅ وي، دا یو پیشن و موږ راوتلی دی. د شریعت له نظره څخه دا ډول لباس څنګه دی؟ محترمه، یو حدیث مبارکه کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډېر ځله په دنیا کې بعضې ښځې ځان پټ بولي، خو په ورځ د قیامت به لڅې وي، د لباس په خاطر باندې. او د ښځې دا د لاس مړوند تر دغه ورلوړ کې لیچ یا دا د بنګړو ځایونه لڅ وه، په دې باندې غاړې بندېږي. او دغه رنګه فقهای کرام فرمایي وایي هغه لباس رقیق نرم لباس یا هغه لباس چې په ښځه پرې مښتي، دا بعضې ښځې دا پرتګونه داسې اندازه جوړوي یا دا کالي داسې اندازه جوړوي چې دا بدن حجم و د بدن وزن کې معلومیږي ورباندې مښتی وي. دغه ښځې نو له ځان سره ډېر غټ ظلم کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي وایي دوه قسمه انسانان زما د امت مې په دوزخ کې ولیدل، د دوی څخه سیوا په عذاب کې بل څوک مې د غومره سخت په عذابو کې نه دي لیدلي لکه دوی. یو هغه ښځې چې کاسیاتون عاریاتون، علماء کرام د دې حدیث متعلق فرمایي هغه ښځې چې نرم لباس کوي، بدن یې تر معلومیږي، او یا جست لباس چې په بدن پورې مښتی وي، لستوڼي تنګ یا لستوڼي کوچني، او په ورځ قیامت به پر دغو ځایو د اور سکروټې وموښلوي. اوس ښځې خو الله جل جلاله دې رحم ورباندې وکړي، د دې لباس په خاطر به ډېرې کمې ښځې پاتې چې لباس پې شرعي وي، لباس پې سم وي. اکثرو ښځو لباسونه خراب دي، غاړې غټې جوړوي چې دا د سینو سرونه یې معلومیږي. د ښځې غاړه باید د کمیسه غاړه د دې په غاړه پورې مښتي، دا سینه یې باید پټه وي، لستوڼي یې غټ وي، باید تر مړونده را رسېدلي وي، پیڅې یې تنګې نه وي چې دغه د ادمو شانې کې معلوم سي، دغه موږکانو دغه دورانه باندې جست. دا ټول هغه لباسونه دي چې کافرانو غوره کړي دي. کافران خو بیا له هغه روان دي دوزخ ته، زموږ مسلمانان هم د دوی په شکل و د دوی په لباس کې روان دي. الله جل جلاله به دوزخ ته ور واچوي دغه ښځې چې هغه غلط لباسونه کوي. الله دې زموږ ښځو ته هدایت وکړي. صحیح المسلم دا روایت ذکر کړی دی، او دغه رنګه تقبله د فتح الملهم جلد څلورم صفحه اته اتیایمه، او شرح د نووي پر صحیح المسلم باندې جلد دوم صفحه درې سوه درې اتیا. نو محترمینو، خوند و لباس شرعي کوي، الله به درسره راضي سي. او هغه خوند چې مړوند یې لڅ وي، د دغو خوند لمونځونه هم نه صحیح کېږي که په پړوني دا لاسونه نه کي پټ. او دغه رنګه که دغه کور کې ګرځي، د الله قهر تر هغه وخته ورباندې اوري چې تر څه وخت پورې دا د دغه بدبخته لباس څخه ځان خلاصوي. تاسو باور وکړئ کومه ښځه چې سپین سرې چې هغه دا ډول لباس نه کوي، دا ځوانان یې کوي، دا ځوانان یې ځانونه اور ته اچوي. دا د دنیا یو ډېر مختصر یو عادي ژوند دی. تاسو په دې مختصر ژوند، په دې کوچني ژوند کې هغه ابدي ژوند اور مه بایلئ. دا سینې د ښځو ښکاره وي، دا غاړې کوچنۍ جوړوئ چې دا ستاسو دا د ښځې غاړه چې ده، دا د کمیسه غاړه هم باید د دې غاړې ته مښتې وي. دا بعضې ښځې چې ټیټې سي، دغه سینې یې لا معلومیږي، لیورونه په کور کې وي، ورونه په کور کې وي، سر په کور کې وي، مېړه ته به دې سینه راوایي چې ورته وګوري، غاړې به یې نه په بندېږي.
دا ستا زوی ته لا نه ده روا چې دا ستا سینه وویني. نو د دې تاب بیا تاسو لرئ چې په قبر کې پر دغه ځای باندې دا سینه باندې بیا د اور سکروټې در کښېږدي او په دنیا کې مو غاړې لڅې وي. ولې دومره بدبختي کوئ محترمینو؟ والسلام علیکم ورحمة الله.